السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم د وخت د امریکا نیویارک ایالت کې ما او روانیږو د وړوکی پاکستان اړه ته کونی ایلند ته ما سره غنیګور صاحب هم دی د ناست. السلام علیکم. السلام علیکم. څنګه حال طبیعت خیر شکر دی. نو کیمره به دی بل ته تاړو او خبرې اترې به کوو. غنیګور صاحب چې کوم دی مشر هم دی او سره به ګپ شپ هم لګو خبرې اترې به هم کوو او د امریکا نیویارک د ژوند په اړه موږ پراټو خوړله خیر سره روان یو. دا بس د خپل کور دا دغه چې خامخا سارس خچې اوس کې ټول عمر به ټول ورځ به بیا صحیح روانه. بالکل نو بس پراټه مو خوړله خیر سره او په خبرو به پراټه چې کم دی نه باز مو کو او زه چیزو نو موږ ته کم زیاته چې موږ روان یو هغه ته نږدې یو غنټه او 15 منټه لار ده و دېرش میله لار ده او تاسو وایي دا څومره مودې دلته په امریکا کې پاتې کېږي؟ زه خو راغلی امریکا ته 2016 کې ما ها او نیویارک ته چې راغلم 2019 کې جنوري کې راغلم دلته را موږ شوم د نیو جرسي 2019 کې امریکا نیویارک ته راغلی نو دا نیو جرسي او نیویارک دا خو یو بل سره لګېدلي سټیټونه نه دي او دی بس خو په نسبت د نیو جرسي نیویارک کې جابس خدي او نوکرۍ ښې دي نوکرۍ داسې ځونه خدي او نیویارک ته چې کم دی نو هسې امریکا چې کم دی نو په مهاجرو آباده ده د دنیا د ګوټ ګوټ نه ورته خلک راغلي دي خو بیا نیویارک په امریکا کې هغه ریاست یا هغه ایالت یا هغه سټیټ دی چېرته چې زیاتره مهاجر یا امیګرنټس چې کم دی نو لومړنی قدم په نیویارک کې دي او زه فکر کوم تاسو لومړی امریکا ته راغلی د نیویارک په هوایي ډګر به راغلي ایرپورټ باندې بالکل نه زه دغه ته راغلی وم واشنگټن ډي سي واشنگټن ډي سي ته راغلی وی یس اوکې واشنگټن ډي سي ته راغلی وی خو مطلب دا زیاتره خلک چې کوم راځي لکه هغه دلته نیویارک ته راځي. ژوند څومره بدل دی؟ ژوند څومره د کلي وطن نه ژوند خو هلته هم زه به کمپیریزن کې نو ډېر زیات بدل دی ډېر د هر څه موږ مخکې نه سیاسي څه خبرې داسې کولې نه بل څه د ژوند د دارکو خبرې او دا خو چې دلته رالو نو هم لیدل نو اوس راته پته لګي چې حقیقت دی موږ ډېر وروسته یو او دنیا ډېره موږ مطلب دا دی کلي وطن وطن او ملک هم د ملک په لحاظ باندې موږ ډېر زیات وروسته یو د دې خلکو د ترقۍ راز تاسو ته چې په دومره موده کې دا څو کلونه چې تاسو امریکا کې تېر کړل د دې د ترقۍ راز نه د ترقۍ راز یې غټ دا دی چې قانون یې دی بس چې په هر څه کې قانون یې دی بس قانون او هغه عملی قانون هغه عملی قانون خو زموږ په ملک کې مطلب کوم ملک چې موږ زیږېدلي یو پیدا شوي هلته هم قانون شته خو هغه پریکټیکل نه دی. پریکټیکل مطلب دا دی چې هر سړی په خپل لاسو کې لبوی رالبوي بس که نه چې چا سره پیسه ده او د بعضو خلکو له قانون نشته دا ولې که نه دغه شاعر وایي نو دا خلکو لپاره قانون نشته دی ځکه چې څوک د چا سره چې کوم دی نو واک دی اختیار دی مال دی دولت دی نو دغه حساب سره ښه د مطلب دا دی او دلته کې تاسو چې کوم پاتې کېږئ نو پښتانه ډېر دي خلک ډېر دي ډېر اکثریت دلته زمونږ د پښتنو دغه ډېر ده سوسایټي او کمیونټي ډېره ده صحیح او خلک کارونه څه کوي روزګارونه څه کوي کارونه خو پکې څه کسان داسې دي چې بزنس هم کوي ډېر ملګري پکې خپل بزنس کوي څه کسان پکې داسې دي چې زمونږ د خلکو د یو غټ دغه دا دی چې د خپلې مرد دی زمونږ خلک بیا چې دغه کوي دا اوبر کی لیموزین سرویس او دا جابونه ټیکسي وغیرہ کوي نو چې کوم دا کنوینینس سٹورز دي دا هغه کې دا غټ مال کې دغه چې کوم دي مطلب کاسکو شو بي جي اس شو غټ دکانونه کې هول سیل دکانونه کې کار کوي دي کې جابونه کې نه خدي تاسو ماشاءالله دا چې خپل روزګارونو په دغه خدي لکه یو سړی په کې دا څنګه چې به روزګار دی او دلته خلک دنګي چې کار نشته پیسې را راغلي نو بخیر قسم بدی کور پرې وته کم کې چې مونږه موبایل لګولې موبایل نو تاسو خبره کوله چې خلک دلته کې نوکرۍ کوي یو ځان چې کم نه مصروف او غم خادي څنګه دلته غم خادي خو ټیک دا مطلب خو لکه خو هغه چې سړی خپل وطن او دغه کې اجرت دغه نو خو بیا هم دا چې نږدې چې کم نږدې ملګری یو هغه کې چا والد صاحب ترو داسې دغه یو بل سره کېنه پاسه مطلب دا هغه کلی وطن په شان دی روز پکې وټا کو چیرې په پلانې روز باندې بکینو نو کله غم دوی مې یو کله غم درې مې په روز باندې دوا وشي مطلب ارسونه کسان چې شلي دیر شي دا نه پس بیا څو خبرېږي هغه راشي خدای راشي د جمع غم او چې نه په روز باندې مطلب دا چې یو بل سره وینې کېنه پاسه هغه حساب سره
او دا خبر او زیاتره خلک ملکان یا خلک چې پاتې کېږي د کورونو سره دي کنه مطلب دا چې هغه پنجابي کې د چاړاګان وي یا چاړاګان دي نو یاره 50-50 دي ها ډېر سره فیملیز هم دي او ډېر بیچلر هم دي ها بیچلر هم دي صحیح او تاسو ته د دې کومه قانون نه علاوه نور کومه خبره په خبره ده امریکای نو بس چې قانون نه هي کې بیا خبره راځي ها بس چې قانوني مین غټه خبره قانون د چې قانوني نه هغه نه کې بس بیا ټول خبره راشي بیا تاسو پولیس تنګي نه دی ولس تنګي هیڅ لومبني قانون دی بس لومبني قانون دی چې تحفظ وي نو بس هغه ځړې چې کم نه نرسه کولی شي نه لږ کم د دکانو کولا وغلی شي ځان لږ کم نه ټیکسي چلولی شي ځان له چا سره کاروم کولی شي او هغه خبره خو چې قانون وي او هغه قانون چې کم نه نو عملی قانون وي صحیح ها نو خبره تر نور هم کو دی وخت مونږ چې کم نه نو کوم وړو کې پاکستان یا لټل پاکستان اړه روان یو چې کونی آیلند ویل کیږي او د وخت مونږ د امریکا نیویارک ایالت لانګ آیلند نو سیمه کیو او په فکر کوم چې دا های وی کم یو دا ساوثرن پارکوی دا ساوثرن سټیټ پارکوی دا په دې باندې مونږ روان یو او مونږ د نیویارک سیټي یعنی هغه طرفونو ته روان یو او څنګه چې روان دي تاسو ته شروع کیو دغه ته پولیس ماما ولاړ د مارا گاډي وي نو پولیس ماما کوم ځای کې نو موبایل نه بلاس کته او کرا پرې وته نه خنه بخنه تاسو کله چې وختي خو درازو خوړو ها او دا خبره هغه پولیس ولاړ دی کنه یا صاحب کنه ته کته سایت ته ولاړ ته بوه چې پولیس ته ګوګل نه تاسو کو دغه دلاره کې پولیس ولاړ دی ګور حکومت ته ناغه مې وته یاشته ها نو بس مونږ هغه طرفون ته روان یو نور هم تاسو له ویډیوګار جوړو ما زه کوشش کوم چې دې سفر کې د امریکا د نیویارک ایالت په دې سفر کې تاسو د نیویارک خدای خدمتګار هغه تاج اکبر صاحب سره هم ملو کوم تاج اکبر صاحب چې ډیر زمانه نه دلته په امریکا کې ژوند کوي دا کیسې به تاسو اورئ چې امریکا ته څنګه راغلي دي او کوم قسم خلکو سره واسطه رابطه شوي دي تاج اکبر صاحب 13 هفته هم چې کم نه چې څوک په مصیبت کې وي څوک په مشکل کې وي دای سره برسته هم کوي منډه تړله وسره وخی او دلته په امریکا کې د پښتنو یا په امریکا کې په امریکا کې د ټول زیات د پښتنو چې کم زوړ تنظیم دی چې خیبر سوسایټي ویل کیږي دا غي بانی یا دا غي مشر هم دی تاسو به سره ملاوه هم ها راځم غنیګور صاحب سره گاډي کې ناشته تاسو چې کم دینو تاسو امریکا ته څنګه راغلی وي دا تاسو ته ځکه کومه چې زیاتره خلک چې کم دی الک چې رازوان شي مورته کالی خرڅ کا پلار ته وزمکه خرڅ کا کنه دا تاسو په دې وجه کوم او بخه تاسو خبر اوکې نو زما خو دغه دا چې زما اسخر بابا چې کوم هغه امریکا کې و ها نو کله چې زما بیا واده شو د واده نه کال نیم پس هغه ما کاغذونه جمع کړل ها او زما هغه وخت یو بچنګې مو موږ د درې واړو کیس هغه اټ ټایم کړو ها نو پاره چې کم پروسس او کم دغه چې دل نو تقریبا زمونږ کیس چې شو نو یو لس کال پس زه بیا دا کیس مطلب پوره پروسس شو یو لس کال پس هم کې تر راغله ها کیس چې وکړو یو لس کال پس امریکا ته لکه مثال په توګه نن تاسو له اپلای وکړه نن یو لس کال پس مثال په توګه تاسو ته ویزا ولګي تاسو ها دا یو پروسس دی یو عمل دی دا پوښتنه مې زکه وکړه دا پوښتنه د هر چا نه کومه وجه دا ده په وطن کې چې هلک رازوان شي نو مور ته وی چې مورې کالی خرڅ کا پلار ته وی دادا کور خرڅ کا جیدات خرڅ کا ځمکه خرڅ کا خو د ایجنټ لور کومه چې ما په کشته کې امریکا ته بوزي یعنی مرګ په بیا باندې اخلي نو د امریکای طریقې کار د په هر ویډیو کې وایم بار وایم او دلته ژوند دا څومره چې مزو د چرچو ښکاری د دومره د مشکلاتو د ستونزو هم ډک دی ډېرې مسلې دي ډېرې کیسې دي او ډېرې خبرې اترې ژوند آسان نه دی کنه نو مطلب بیا راتګ چې کم دی نو هغه یو پروسس دی یو عمل دی مثلا چې ماشوم پیدا شي اول کچات نه کیوي بیا چې کم دی اول کې شي دویم کې شي دریم کې شي څلورم کې شي او اخره کې چې کم دی نو شپاړسم هم کی او څوک چې په ډېر شوقیان یې به پی ایچ ډي مو کی مطلب دا چې د تعلیم سره شوق لري کنه نو دغه شان دی په امریکا ته چې تر راځي نو هغه داسې چې پی ایچ ډي مثال داسې چې ټول خاندان ځان سره راوړي خلک نو امریکا هم داسې یو عمل دی چې هغې باندې تاسو تیروځئ شروع کې چې راغلی نو مشکلات څنګه اوس ژوند څنګه دی مخکې ژوند څنګه وایي مخکې خو ژوند اړدو بړدو اوس مخکې راشي هغه کیسه راته رایاده شوه مخکې ژوند څنګه اوس ژوند څنګه دی یاره زه چې رالم لومبنې واشنګټن ته راغلی وم یو لس دولس ورځې مې تېرې کړې وې د هغې نه پس بیا زه لاړم میساچوسټ ته هلته ما شپږ اووه میاشتې تېرې کړې وې خو دا و چې یو خو زه د جوینټ فیملي نه راغلی وم بل زما پاکستان کې جاب وم شریکې کورنۍ نه راغلی نوکري مو پاکستان کې نوکري مې مو او د جمع مطلب ټول خاندان څونه جمع پوجا یو شی د جمع دغه کورنۍ نه راغلی هغه کې سٹارټ کې راته ډېره زیاته ګرانه و نه
ایډجسټ کېدم کال یو نیم بالکل به بس ما وي ځم واپس ځم ها جاب مې مو هغه ټایم پورې ها خو بیا وخت سره ورو بس دا و چې دغه وشو ایډجسټمنټ هغه انګریزانو خبره چې یوز ټو شو بس دغه غټه خبره ده چې دې په دغه ورو پوښو بل دا ځان له دنیا ده نو دې کې جننوځي دا به دغه د خدای شي مونږ د خپل ځان مطابق ځان دغه کې چاو بس روان شو دلته کې وخت تیرول شو صحیح نو بس اوس مطلب دا اوس زړه لګېدل ها او دا چې مخکې چې کوم سوچ تاسو کو چې واپس بلل شي هلته پاتې کېږي دغه سوچونه مو ذهن کې راځي نو بس خپل وطن دې زیږېدلی ولته بچپن او ټول عمر عملته تیر شوی دی او پوخ یو عمر کې راغلی یو دلته کې هغه شان مازغه خدا دې چې د دې زمرا سره دغه دې داغه دې هم نو بس ساته دواړه خپل ملکونه ښکاری چیرې دا وطن خپل دی هغه وطن هم خپل دی اوس ها دا وطن خپل دی هغه او ته یو بل تاسو تاسو نه کول غواړم دا وطن او هغه وطن پر رایا شو چې دلته چې کوم دین تاسو ته چې کوم څنګه چې یو امریکایي دلته پیدا شوی وي زیږیدلی وي تاسو هم شپږ کالو شو لخر سره ماشاءالله دلته کې کنه دا شانته وشوي کنه یا 2016 کې نه کالو شو سوچ کوي نه کال کې نه کال په امریکا کې شو داخله کې سعودي ته لړ شي دوبه ته لړ شي کنه ای سلوي 50 کال تیر کې واپس چې کوم دین کور ته راشي بل بیا بون کټ کې پراتی جزانانه کنه ځکه چې وطن شهریت ملاويږي او هغه سیکنډ کلاس یا تھرد کلاس سټیزن ویل ته کې او دا خبره نو دلته په امریکا کې څه حساب کتاب دی نو د امریکای او دغه د هډیر فرق دی ځکه چې ابل استاد څخه خبره چا کول چې را په داسې غیر دغه ملکونو کې غیر مسلم ملکونو کې را چې وخت رول ګناه ده که ثواب دی نه پای کې خلکو ډیر جوابونه ورکړیو ها چې خپل ملکونو ته ګوره خو زمونږ دغه دوه درې ملکونه دي لکه چې هغه په ترقی دغه باندې دي پیسې دی وسره لکه دوبه شو سعودي شو قطر شو مطلب دغه بیرین دا نو ای کې اول دار چې اول لړ چې ته جاب کین اول خو به داغه د کوم دی وته سوي نوکری چې کوي کپیل شو یا کپیل باندې اول پاسپورت واخلي نو بیا که تاسو ځان له بزنس شروع کین هغه به سره دا و چې مالکی می نو کو سره سلويخ کاله تیرې نو سلويخ کاله پس به راده صادر بسانډې نه سره دغه د شهریت در کی سم نه در کی نو بس هغه ټول عمر با دا نه چې پیسې پکې نشته زمون ټول څول زمون پښتانه زمون پاکستانیان دي نه خې پیسې الته وګټلې ده مې د پاره ډېر څوکړه خو دا یو پکې کار شته چې هغه تعالی دا ملک شهریت نه در کی نه تا د خپل ملک سړی غني دلته په امریکا کې تاسو چې کم نه کالو شو تاسو د امریکای شهریت ترلاسه شوی دی مطلب شکر دې ما غشتره ما چې څنګه کال تیر شو گرین کارت هم وغسته گرین کارت د پاسپورت نه گرین کارت خو زه عالم دراغلی په گرین کارت ها او چې څنګه را لمن ود هغه دا دغه زمون پروسس دا و چې زما 15 کال پاسو د چا 3 کال پسې د چا 15 کال پسې سټیزنشپ تاسو 15 کال 3 کال نو بس ما داخله وته وکړه نو انټرویو ارسمو شو نو په انټرویو کې دا څه خبره یو شو چې هغه دا غونته کې مال دغه سټاپ کو چې یاره ته بیا راځي دا کې لیکل مې ته نو چې تا غلطي کړې دای سیم پکې نو لیکل چې په دویم د لاړم نو زما چې انټرویو وناغه ما ته وی چې دا ول استا خور سپاست ته ولې تا ته دا ډیسیژن نه درکړې ستا نه ما ته چې نه بس تا ټیک تي ارسو بس ته دغه کدا اوت واخله نو بس په هغه ورځ باندې ما وته مو شو ارسله خیر ما پاسپورت اوس تاسو د امریکای پاسپورت څنګه چې د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ته کوم حقوق ترلاسه دي حقوق تاسو ته بالکل دا غینه مخکې هم نو ما تاسو دغه نو شوی چې ما سره د دې چا کو پولیس ته کو مطلب ما سره چا زیاتی دغه نه دی کړی چې ته د دې شهري نه نو تاسو و مو زیاتی نه دا شی ما سره نه شوی په دې اته نو حقالو ها مطلب دا چې خبره چې وی غل نه نو هیڅ د څه یا سروانی نه کې څه جرم نه کې چې هغه پلارم د څه نشي ویلي مونږ رش کې مراګیریو دی وخت رش ته مخکې چې اکسیډنټ شوی زه فکر کوم زه به کوشش کوم چې د خپل ګاډي تویم چې لګه خو وړي لګو خوځي رش ته ډیر زیات کنه دی بل لاین ته شدي خواشه مونږ یو قطار کې روان کړیو هغه وی دی ډول دی خبرې کوي نه په کلاره تل غواړي نو دلته غاډي خلکو سره خبرې کوي نام کې ساده تور خان کې مونږ ناسیو نو مخکې چې کوم نه کشرو روان دي سلور خان نو دا خبر او کلی وطن کې خو کوم نه د جوجرو جمعتونو د غم خاده عادت وي نه ګرځیدې چکرې دلته هغه کیسه شته کې نشته یاره بس دلته کې بس یو دغه د کوی هغه کار دی بس جاب نه پس کور ته راتلل دی هارډلی بس یو ورځ د مونږ منډه پرس چټي د ټولو ملګرو د ګل پرس خان د ګل پرس باندې د مونږ په هغه ورځ باندې
ډېر خوشاله یو خپل کارونه مو کوو هسې لکه چې زما جاب موسټلی زما 3 بجې مازدیګر کې 3 ونه مازدیګر کې زه زیات کور یم نو خپل کارونه مارونه پکې کوو بیا د ګل پرست چې نه ګل پرست مونږ ټول اوس مطلب تر نا وخته پورې تاش وکړو او کیرم بورډ وکړو څوک 2 بجې لاړ شي شپې څوک 3 بجې لاړ شي بس دا سړي بیا خپل کار څه ټایم دی د جابونو په دغه باندې ترتیب سره یو سړی د شپې د ګل دروازه هغه ستړیوالي هلته وکړي او بس د شپې دی بیا صحیح ګپې شپې ولګي او دغه ولګي صحیح ده نو بس او کومه داسې خبره چې هغه د کلي را یادېږي او کومه خبره داسې ده چې تاسو غواړئ چې هغه دلته بدله شي په امریکا کې د پښتنو په حساب سره یادو نو بس د کلی خدا سي خبري چې لکه د دې د بعد دا وایم چې یو خټول دغه لرګي کورونه دي په تکم ځای کې ناشته ته دونه دغه په دغه د خلاص خندانه شي کولی چې راځو او خاندم دغه کوم دغه ته په گاونډي خیال ساتي چې شپه دا یو بجې را 12 بجې دا او حقیقت هم دي چې دا خلک په دې خبرو دغه کیږي کني که خپل کور مې ته په طریقه داسې خبرې کې داسې او دغه بکې چې ستانه گاونډي ډیسټرب نشي او هغه تنگ نشي نو دا د ارمانم کله نه کله ډیری چې یاره په خلک له تو خاندو او دا راته څوکونه کې نو بس دغه ارمانم شته چې دلته کې لکه پابندې په نسبت د خپل وطن ډیری دغه لحاظ سره ها صحیح سمه ده تاسو ډیره مننه کوم ژوندي اوسئ ګړندي اوسئ او خوشاله اوسئ موږ په لار روان یو جهان مننه مهرباني په لار روان یو او په ساودرن پارک وی باندې اوسو شي وړاندې په ټریفیک کې ګیرو موږ نږدې اوسو تقریبا یو کم 10 میله تاسو ته ما ویل چې 10 میله لار و ټوټل وسیله بیل موږ چې کم دینو 8 میله لار والے یو کم 10 میله لار پاتې ده او دا د امریکا نیویارک ایالت ته چې بیگ اپل هم ویل کیږي او د بیگ اپل موږ لانګ آیلند کوم چې بیبیلون نومې سیمه و دا غین را روان شي په ساودرن سټیټ پارک وی باندې او زو کونی آیلند طرف ته او روان یو موږ نور ملګری هم را روان دي د پنسلوانیا نه هغه سره ملاقات کو او دی وخت چې کم دینو څنګه مې چې ویلې په ساودرن سټیټ پارک وی باندې او رش خو کم شوی دی اوس ماته وی چې اوس هم نږدې ماته د 1 غنټې سلور منټه کم د 1 غنټې لار یعنی شپږ 50 منټو لار پاتې را په شاته را پسې کاکا لایټونه راکې ماته وی چې د مخې نه مې اخواشه نو واسه د مخې نه اخواشه موږ په امریکا کې ټیکس ورکو هغه ته فدرل ټیکس ورکړي چې په ټول امریکا باندې لاګو کیږي نو هغه موږ مور کوو په خپل لار باندې ورځو د امریکا د نیویارک ایالت سړکونه چې زیاتره کتا سوینه نو کنده کپاره هم پکې شته خو دا غي د وجه دا چې دلته کې ټریفیک ډیر زیات وي څنګه مې چړوان دي د پروګرام دی د خبرونه یا د ویډیو په شروع کې ویلې چې زیاتره مهاجر کوم چې امریکا ته راځي هغه خپل لومړی قدم د امریکا د نیویارک ایالت کې ایږدي او ډیره غټه آبادی لري دلته کې او بیا دلته کې زیات تر خلک چې کم دي مهاجر دي مهاجر خو خیر په امریکا کې ټول امریکا کې دي نو دغه حساب سره تاسو د های وی وګورئ د پارک وی وګورئ اوس خیر تاسو بي ار ټي جوړ کړی تاسو دا وړي خبرې ښکاری او دا خبره چې سوریم د سره شته دا والا یو کوارټ والا کوارټ نه چې سوري موري مو جوړ کړی دی پس مګه کې نو ترقی هم کړی دا او په ځای نه دا نه ګاب د سره لګو ما نه غفانه شره تاسو مو بیا رش کې راګیر شو او رشته په ځای اصل کې نن بزنس ډیم ده کنه د باندې کم دینه بعضی وخت رشونه وي میلیونه را کمیږي او ټایم نه کمیږي میلیونه مطلب دا چې 15 میله لار پاتې ده او 250 منټه ورمونږه لګي دا اوس دغه تاسو نو بس ټریفیک او ان خطر خو دغه یو گاډي چې کم ده یې پکې چې کم ده سایډ ته کیږي به ته نشته چې ګرمه چې اسکلر ساره مال کې یا خې اسکلر خو پته نه کوي موږ به دې خورا وړو او دې کې اوس چې کم ده نو په لار کې به زمونږ هغه جان اف کینیډي ایرپورټ چې کم ده هوایي ډګر کوم چې د امریکا د نیویارک ایالت یو غټ هوایي ډګر دی هم راځي او دې وخت کې مونږ 15 نمبر 25 نورث یعنی چې شمال اړخ ته کومه لار تللی ده نو هغه باندې روان یو لا اوسه پورې ساودرن سټیټ پارک وی ده او ګوګل ماما کې وګورئ ته کسره ده دې وخت کې ته کسره مطلب دا چې رش ته او کله هم ګرمي وشي مونږ ځان هم تړلی ځکه چې بار یخني ده 37 ډیګري دغه دی اسی ته فارنهایټ ته 30 ډیګري فارنهایټ سنټیګریډ ته ځان له ګوګل ماما کې کنورټ کړي نو موږ ته مو وایي چې دا سوره راځي چې ماینس ته او ماینس نه خو 1 2 3 کې به راځي په دغه کې په سنټیګریډ کې نو ماینس خو نه راته ښکاري دغه کې سی دي او ګیر چاپیر ورته ګورئ بس دغه د نیویارک نمبر پلیټ دي د ګاډو بانټ دي او باقي دا چې کم دی نو بلا پولونه بلا سرنګونه ولیدل کنه برجز چې ورته ویل کېږي په انګریزي کې او لار خو لا اوږده ده په مین منځ کې سره راځي به تاسو ته ښیم که هغې پور د سلفون ما را پرې نه وته
سلفون مونږ کې په سمبدیکو کې لګولې ده زنه بس موږ پرش کې راګیری ورو بزو ټپ ټپ بکو او په بل ویډیو کې بیا ملاقات کو که خیر الله کړه خیر وي د امریکا نیویارک ایالت او کم زینو بیا تاسو درخی او دغه شانتي وخت په تاسو په امریکا کې میشته پښتنو افغانانو سره تاسو ملاوه هوی به تاسو خپل ژوند تجربه کیسې به تکي څنګه راغلي دي څه کار روزګار کوي ژوند څنګه دی خوشاله دي خپه دي او قانون نه سره خوشاله دي د آئین نه سره خوشاله دي او څومره خپه دي اټولي کیسې چې کوم حقیقتونه تاسو ته وایي خو په غلط لاسو او غلط منګولو کې چې کم دی ور پرینو چې د پلار جیدات په خرڅ نه کې د مور کالی په خرڅ نه کې چې ته دوکه در کې وي چې امریکای ته مو څنګه چې په خبرو کې ویلې امریکای ته راتګ یو پروسس یو عمل دی کاغذ د سیلګری ویزه ده او کاغذ پورا د مهاجرت یا په ایمیګرنټ ویزه باندې امریکا ته راتګ دی دغه پروسس نه بتیریږي دا نه چې کاکا ماما په امریکا کې دی او تعالی ویزه ولېږي نه سعودي دی نه دوبه ده د امریکا ده او امریکای د شرازه نو یو عمل دی په دغه پروسس باندې چې پوی نه نو څوک نه پیسې وانه خلی څوک د 3 روپیا راک امریکای ته بوزو هم دروغ دی څوک د 1 کروڑ روپیا راکا امریکای ته بوزو نو هم دروغ دي ټرست پیونه کې د لوی لا پامه